سلامونه د نن ورځې خبري ټولګي ته ښه راغلی. زه اسدالله لودین یم. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستاني پوځ د تېرې شپې په بریدونو کې د یوې کورنۍ 18 غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. نو ټول کور تباه وبا شو. دوم نه پوهېږم 2 نفره دي او 4 پکې پاتې دي. پر ننګرهار سربیره د پکتیکا په ارګون او برمل ولسوالیو هم تېره شپه پاکستاني پوځ بریدونه کړي چې چارواکي وایي مرګ ژوبله نه لري. پاکستان وایي په دغو بریدونو کې د ټي ټي پي او داعش خراسان څانګې پټنځایونه په نښه کړي دي. د طالبانو دفاع وزارت وایي چې زیان ټول ملکیانو ته اوښتی دی. دغه وزارت د مناسب او حساب شوي غچ خبرداری ورکړی دی. د ایران په څو پوهنتونونو کې د حکومت ضد اعتراضونه نن په 2مه ورځ هم روان دي. د آزادۍ راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د معلوماتو له مخې دا اعتراضونه پرون شنبه د تهران او مشهد په یو شمېر پوهنتونونو کې پیل شول. نن بیا یو شمېر حکومتي رسنیو د هغو محصلانو ویډیوګانې خپرې کړې چې د حکومت په ملاتړ راپاڅېدلي او په څو پوهنتونونو کې د جماعت لمونځ ادا کړی. پر ایران د امریکا د احتمالي برید ویره لا هم پر ځای ده او تازه سربیا او سویډن له خپلو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له ایرانه ووځي. پر اوکراین د روسیې په تازه هوایي برید کې 1 تن وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون 8 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي ویلي پر کیف د دغه برید اصلي هدف د انرژۍ تاسیسات وو. هغه ویلي چې تېره شپه روسیې پر اوکراین 300 ډرون وسلې او 50 توغندي توغولي. زیلنسکي ویلي مسکو دا مهال د ډیپلوماسۍ پر ځای پر جګړې ډیره پانګونه کوي. او د کرکټ د نړیوال جام د 8 غوره لوبډلو په پړاو کې دا مهال د هند او جنوبي افریقا پیاوړې لوبډلې سره مخامخ شوي دي. د کرکټ د نړیوال جام په 8 غوره پړاو کې د هند، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او زیمبابوې ټیمونه په اول ګروپ کې دي او په بل ګروپ کې بیا د نیوزیلند، پاکستان، انګلستان او سریلانکا ټیمونه سره راټول شوي دي.